د عزیزي بانک رئیس او د هیواد لوی سوداګر میرویس عزیزي د افغانانو زړونه وګټل او له بیرته راستنېدونکو هیوادوالو سره یې د 300 میلیونه افغانیو په ارزښت مرسته اعلان کړه. دا چې یاده مرسته کې څه شامل دي په ویډیو کې وګورئ. میرویس عزیزي په دې هکله په یو ټویټ کې داسې لیکلي دي: له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو له اجباري اخراج وروسته چې کوم بشري بحران رامنځته شوی، زما ژوره اندېښنه یې راپارولې ده. دغو مهاجرو وطنوالو سره د مرستې په موخه زه د عزیزي بانک بنسټ لخوا د 300 میلیونو افغانیو په ارزښت د عاجلو مرستو اعلان کوم چې په هغه کې به د ګرمو خوړو سربیره د ژمي لباس او داسې نور ضروریات به شامل وي. سبا به زموږ هیات تورخم او سپین بولدک ته ولاړ شي تر څو د اړتیاو د کچې د تثبیت ترڅنګ له مربوطه چارواکو سره په همغږۍ د دغو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړي. زما د زړه دا هیله ده چې خدای جل جلاله دې داسې ورځ راولي چې نور زموږ هیوادوال له بېوزلۍ او کډوالۍ څخه خلاص شي او په خپله خاوره د عزت او رفاه ژوند پر مخ بوځي. هیوادوالو په دې سخت وخت کې له کډوالۍ ځپلو افغانانو سره د میرویس عزیزي د مرستې ستاینه کړې ده او نوموړي ته یې د یو اتل لقب ورکړی دی. د محمد الله قریشي په نوم یو کس په دې هکله وایي: میرویس عزیزي واقعا ستر خدمت ته بډې وهلي دي. د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته او تازه له مهاجرینو سره 300 میلیونه افغانۍ مرسته په سختو ورځو کې اعلان کړه. یقینا د ستایلو وړ دی. د یادونې وړ ده چې میرویس عزیزي د هرات له زلزله ځپلو سره هم 200 میلیونه افغانۍ مرسته کړې وه او د یادې پیښې په اړه یې ژوره خواشیني څرګنده کړې وه.